له چین څخه د اسلامي امارت د اوبو او برېښنا وزیر مهمه غوښتنه. د اسلامي امارت وزیر له چین څخه څه غواړي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له اسلامي امارت سره ښې اړیکې لري. اسلامي امارت چینایي شرکتونو ته د افغانستان ډیری زیرمې په تړون ورکړي دي. چین هڅه کړې چې د افغانستان زیرمې تر خپل هغه ډول کنټرول لاندې راولي څنګه یې چې زړه وي، او اسلامي امارت هم اړ دی چې په هره بیه له چین او نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګې وساتي. چین په نړیوالو دریځونو کې د اسلامي امارت کلک ملاتړ کوي، خو د اسلامي امارت له رسمیت پیژندنې څخه یې لا تر اوسه پورې ډډه کړې. د اسلامي امارت د اوبو او برېښنا وزیر له چینایي کمپنۍ وغوښتل چې د مس عینک د ایستنې او سپړنې بهیر چټک کړي. د اسلامي امارت د اوبو او برېښنا وزیر د مس عینک د کان تړونیز شرکت MCC له مسؤلانو سره په لیدنه کې له هغوی وغوښتل چې دغه کان د سپړنې او ایستنې بهیر چټک کړي. عبداللطیف منصور ویلي د مس عینک کان یوه مهمه ملي پروژه او د افغانستان د وګړو هیله ده. د اسلامي امارت د اوبو او برېښنا وزارت د جمعې پر ورځ په یوې خبرپاڼه کې لیکلي چې عبداللطیف منصور چین ته د خپل یون په ترڅ کې د دغه شرکت له چارواکو سره لیدلي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یاد چینایي شرکت چارواکو له عبداللطیف منصور سره د مس عینک د پروژې د اوبو او برېښنا په اړه خبرې کړې دي. د دغه وزارت په وینا ښاغلي منصور د دې پروژې د اوبو او برېښنا د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. د اسلامي امارت د اوبو او برېښنا وزیر د دې ډلې د یو پلاوي په مشرۍ د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ چین ته یون کړی و. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.